بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پی ټی ایم ملګرو سره دلته ولاړ یم. د تیرا حدود دي او زه خپله تیرا ته تللی وم، باغ ته تللی وم، پنده چینې ته تللی وم. د ټوله ورځ مې د مظلومو سره، مجبورو سره، درد او د تکلیف نه ډکه د خپلو غیرتمندو خوږو د زړه ټوکړه افریدو سره تېره کړله. اوس لار کې را سره دین ملاو شو. ډېر خوشحاله شو په دې باندې چې د پی ټي ایم د مامند او د خیبر د وزیرستان دا ملګري دلته د خدمت کار کوي او هر هغه کس د قدر وړ دی چې د دې دردمندو درد کم د دې په شونډو مسکا راوړي. نو ټیم الحمدلله دلته د خیر ښېګڼې کار کوي او ریلیف ورکوي خلکو ته. دوی مسله دا ده چې حکومت اول نه بندش ولګاو په سامان باندې تیرا ته داخلي او بیا خلکو ته وایي چې د 25 جنورۍ پورې وځئ، بیا د 5 فروری پورې ورته اکسټنډ کوو. شدید ترین قسمه هلته برفباري روانه وه. اوس هلته خلک ګیر د غرونو په دې سرونو کوي، په دې درو کې خلک ګیر دی. اوړه نشته دی، سبزي نشته دی، ادویات نشته دی، علاج معالجه نشته دی. ډېر تکلیف دی. نو زه خلکو ته دا درخواست کوم او دیم هلته کیمپ جوړ کړی دی باغ کې چې دې غرونو ته او دې درو ته چې څوک دا امدادي سامان کوي. لار کې داود افریدي فاونډیشن هم ما سره میلاو شو، هم ډېر ښایسته ډېر خلک وو. زه ټول پښتانه څوک چې د پښتون خدمت کوي، څوک چې د دردونو خدمت کوي، دا ټول زموږ هیروز دي، زموږ د زړه سر دي، موږ سره مینه ده. نو هغه ټولو ته دا درخواست کوم چې د خدمت هم دقسې نور زور ورکړي او دې درو ته، د غرونو د سر ته او هلته چې کوم دا خلک ګیر دی او اوږې دي او تږي دي او د علاج نه محرومه دي، ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي، مریضان دي ورسره. دغه ټولو خلکو ته ورسئ، دا وخت دی او د هغې خدمت وکړئ. یو ځل بیا د دې خپل حکومت، صوبایي حکومت هم او بالخصوص د وفاقي ظالم حکومت چې هغه د پښتون دشمني کړې ده، د افریدي دشمني کړې ده، د دې خاورې دشمني کړې ده او په دې سختو حالاتو کې دا خلک بېکوره کړي دي. نو هغې ته هم دا اپیل کومه چې رحم وکړي په دې خلکو باندې. دا انسانان دي، دا دشمنان نه دي. د دې وطن په دې امن د دې حق دی، د ژوند تحفظ د دې حق دی، قانوني وسایلو کې د دې حق دی. دې ته د ژوند موقع ورکړي، دې ته خپل بنیادي انساني حقوق، آئیني دستوري حقوق ورکړي. نو دا زما د حکومت اپیل دی. په خپل د دې په زخمونو باندې مالګه مو جوړوئ. اسلام آباد نه پریس کانفرنس کولم او دا کول چې دا د بنګو جنګ دی او دا د چرسو جنګ دی او 240 ارب روپۍ بنګ او چرس دا والیوم دی په تیرا کې د بنګو او د چرسو. هلته خو فوج دی، د فوج دا کار کوي. غریبو عوام خو چې هلته خو هېڅ قسمه سمګلرات نشته دی. هلته خو خلک د لوږې، هلته خو خلک د علاج نه محرومه دي، هلته خو خلک د سړک، د بجلۍ، د ګیس، د سکول، کالج، اسپتال، فیکټرۍ، کارخانې د دې نه محرومه دي. نو دا خو دا غټه مافیا ده چې په اسلام آباد کې ناسته او د ریاست په رګونو کې ناسته، ای دا کار کوي. غریب افریدی هغه محرومه ده د ژوند د ټولو حق نه او د ترقۍ نه. زه یو ځل بیا د پی ټي ایم او د ټولو خلکو چې خدمت کار کوي دلته هغې شکریا ادا کوم او هغې ته دا وایم چې د غرونو د درو کې چې دا کوم خلک ګیر دي دې ته ځان رسوي. ډېره شکریه.